تاسو خپل د ماشوموالي نه کم طرف ته رجحانات مو کم طرف ته مطلب کم طرف ته زیات مایل وي تاسو؟ چونکې شاه صاحب کورنۍ ټوله مذهبي وه او رجحانات هم مذهبي وو او چې کوم تربیت و نو هغه هم یو ډېر انتهایي مذهب سره نږدې ټول خپل خاندان چې و نو رالوی شوي په دغې کې وو نو همدا رجحان و چې الله کریم جل جلاله رانه کوم چې د خپلو اسلافو د خپل نیکه مبارک چې په کوم میشن کې تحریک پاکستان کې داسې د اسلام دپاره د دې وطن دپاره چې هغوی کوم خدمات دي بیا د مخلوق خدا هغوی کوم خدمت کړی دی د شپې او د ورځې زه لکه همدغه و چې به د هغوی لار راټینګه کړو او په هغه لار باندې روان شو او خپل ژوند کې بس دغه یو سوچ و چې د دین متین خدمت وشي د دې ملک خدمت وشي او د دې غریب ولس خدمت وشي بس بل مې یو څیز نه څه کاروباري ذهن و نه چې کوم دی څه بل طرف ته څه د ډیګرو دپاره یا د یو بل څه دپاره ما د اول نه والد صاحب هم راته دغه وی او چې کوم زمونږ ماحول ټول داستانې نو هغه هم دغسې و نو بس اړو بل څه زړه کې راغلی نه دي او الحمدلله بس هغه طرف ته رجحان هم او هغه سایډ ته الله کریم جل جلاله بیا مخې م راکړي. صحیح ده جی.